بسم الله الرحمن الرحیم. د قدر وړ افغانانو الله تعالی دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. المېشتو افغانانو نوي چې راکډوال شوي دي او بالخصوص چې په لاره دي هغوی ته لنډ پیغام لرمه. په اوس وخت کې تاسو چې کله دلته آیرلینډ هېواد ته راځئ، تاسو ته په لومړي سر کې په پخوا لنډه انټرویو کېدله، اوس هغه مصاحبه نه کېږي. نو تاسو ته بلو کارډ درکول کېږي او یو ورقه درکول کېږي. د دغه ورقه کې به تاسو کولی شئ چې هغه سوالنامه د هغې له طریقه تاسو ډکه کئ او هغه ورقه کې بیا لینک دی، لینک باندې تاسو کلیک وکئ نو تاسو ته بیا هغه بارکوډ په همغه ورقه درکړل شوی دی، نو هماغه سکین کئ. یعنې اول به لینک ته لاړ شئ په دغه ورقه کې دی او لینک ته چې لاړئ بیا تاسو کولی شئ چې بارکوډ سکین کئ او د هغې له طریقه بیا تاسو کولی شئ چې خپله برقي یا الکترونیک یا آنلاین طریقې باندې فورمه خپله ډک کړئ او جسټس ته ور واستوئ. تشویش مه کوئ که چېرته تال هم خوري څه خبر نشته، د مجیدیني نیسي. یعنې 10 ورځې معمول 20 ورځې ورکوئ خو څه خبره نشته که تاسو لیټ شئ. من ادب باد اوسئ.